غلبه تاکي حیا پیدا شي چې کله د الله رب العالمین د معیت عقیده ولري. د معیت عقیده مقصد څه دی؟ قرآن کې الله وایي وهو معکم، الله رب العالمین ستاسو سره دی. بل ځای کې الله وایي ما یکون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، درې کسان یوه جرګه نه کوي، یوه خبره نه کوي پټه خبره مګر الله رب العالمین د دې یو څلورم دی. نو چې کله انسان یوه پټه خبره کوي الله رب العالمین د هغې سره موجود دی. خو لیکن بیا دا خبره یې زده کوي الله رب العالمین د ذات په اعتبار سره د عرش د پاسه دی څنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي. خو لیکن د علم په لحاظ سره الله رب العالمین عرض کې علم او عرض کې قدرت چلیږي. د دې وجه نه د عقیده د جهم بن صفوان وه چې هغه به ویلي چې الله رب العالمین په ارض کې موجود دی. نعوذ بالله من ذلک. امام ابو حنیفه رحمه الله نه چا تپوس وکړو، شیخ الاسلام د هغه دا قول په شعر کې نقل کړی دی چې من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من امام زمانه. امام صاحب ته ویلي امام ابو حنیفه ته چې یو سړی په دې اقرار نه کوي چې الله رب العالمین د عرش د پاسه دی او د عرش نه د پاسه دی، وایي فهو الذي لا شك في تکفیره، دا هغه انسان دی چې د دې انسان په کفر کې شک نشته دی، بلکې دا عقیده به لري چې الله رب العالمین د ذات په اعتبار سره د عرش د پاسه دی. څنګه دی؟ نو هغې کیف به نه بیانې، هغې کې به نورې خبرې نه کوي بلکې داسې به وي هغسې د عرش د پاسه دی څنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي. د الله رب العالمین د معیت دا خبره چې بعضې خلک کوي چې الله رب العالمین په ارض کې موجود دی، وایي دلیل څه دی؟ دلیل دا دی وهو معکم، الله ستاسو سره دی. د دې نه معلومیږي چې الله په ارض کې دی. زه دې ځای کې به سره ومنو چې وهو معکم الله ستاسو سره دی، خو بل ځای کې الله رب العالمین وایي دنیا کې خو ښه خلک هم شته او بد خلک هم شته. الله رب العالمین وایي ان الله مع المحسنین ان الله مع الذين اتقوا، الله رب العالمین خو د نیکانو خلکو د متقینو خلکو سره صرف دی. د دې کې الله رب العالمین وایي صرف د نیکانو سره یم. خدا خبره زده کوي معیت د الله په دوه قسمه دی، یو معیت عامه دی خو لیکن معیت خاصه مقصد دا دی. قرآن کې چې الله وایي وهو معکم الله ستاسو سره دی، د دې مقصد دا دی چې د الله علم او قدرت ور ستاسو سره دی. نور د ذات په اعتبار سره الله رب العالمین د عرش د پاسه دی. د دې خارج کې مثال دا دی لکه یو بادشاهي او خپل عسکر یې لېږلي چې تاسو لاړ شئ او پلاني ځای باندې حمله وکړئ، نو دا عسکر ورته خط راولېږي چې یاره دې پلاني کلي باندې موږ حمله وکړو که نه، نو دا بادشاه ورته ووایي چې په دې کلي باندې تاسو حمله وکړئ او زه ستاسو سره یم. نو د دې خو دا مقصد نه دی چې دا بادشاه دې ورشي او دلته به ورسره یي، نه، بلکې د دې مقصد دا دی بادشاه ورته وایي چې تاسو جنګ وکړئ، زه ستاسو ملګری یم، زما مشوره او زما ملګرتیا. نو د دې دا مقصد دی. نو مقصد مې دا دی د الله رب العالمین د معیت عقیده لرل چې د الله رب العالمین علم هغه زمونږ سره دی. الله رب العالمین د علم په اعتبار سره د قدرت په اعتبار سره زمونږ سره موجود دی. باید دا عقیده موږ ولرو، هله به موږ کې حیا راشي. حدیث کې راغلی په روایت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې صحابو ته نبی صلی الله علیه وسلم ورځ ویلې چې ای زما ملګرو استحیوا من الله حق الحیا، ای زما ملګرو د الله نه حق حیا وکړئ. صحابو ویلې چې د الله رسوله من خو د الله نه حیا کوو. وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلې وی حیا مقصد دا دی چې ان تحفظ الرأس وما وعاه، حیا دې ته ویل کېږي چې ته د سر او سر چې سر اګر کړي د هغې حفاظت وکړي. منه په سر کې دا غوږونه دي، سترګې دي، دا خوله ده، په غوږ باندې د ګناه خبره وانه ورې، په سترګه باندې د ګناه ځي ته ونه ګورې، په خوله باندې د چا غیبت ونه کړې، بې ځای خبرې ونه کړې. وایي حیا دا حیا ده. او د ګیډې او ګیډې کې چې څه دي د هغې حفاظت وکړي، دې ته حیا ویل کېږي. او بیا ورته ویلې چې مرګ او بوډاوالی دا آیات کې وایي فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحیا، چا چې دا کارونه وکړه نو دې انسان د الله نه حق حیا وکړله.